په باډه کې هغه رجسټریشن سنټر کې ناست یم چېرته چې وادي تیرانه چې کوم خلک کډې کوي دلته راځي بیا خپل نومونه ثبت کوي. خو دا نن ما سره دلته چې دی د باډې یو سینیر خبریال محمد فاروق افریدي صاحب موجود دی. محمد فاروق افریدي صاحب په تیرا باندې چې دی ډېر کار کړی دی، په خپله هلته تله راغلی هم دی. نو نن به موږ د تیرا جغرافي او بیا د اپریشنونو او افغانستان سره د دې سرحدونه ملويږي په دې باندې خبره کوو. فاروق افریدي صاحب دا راته وویل چې د تیرا چې کومه وادي دی دا کوم ځای پرته دی او دا څومره علاقه دی او کوم علاقو سره دا لګي. رفت اورکزی صاحب ډیره مننه، ډیره مهرباني. تو د سوال نه مخکې مولا یو شعر رو یاد شولو چې ډیرې ودې ښې وي لږې لنډې وي، خو اوس یو کول راته وده شوله. لکه د تیرو خلکو په کولونو باندې د ودو سره سار وي. او بیا د تیرو میدان په حوالې سره چې تو کوم سوال وکړلو نو هغه لکه داسې دی چې تیرو میدان د باډې نه اورال د 120 کیلومتر پر علاقه دا لار بوغ دی. بیا چې په ټول میدان کې ګرځي نو 150 170 بیا دغه تر چې کوم سرحدي علاقې دي هغه لکه د ضلع اورکزی او د ضلع کورم سره دو بونډري لګېدلي دي، لکه درې ولسوالیانې ورسره ملاوي. لکه د مونږ د اورکزو چې کومه د ارهنګ د طرف نه ډبورای ورسره نږدې رہی، او بیا د کورم ایجنسي چې کوم مطلب دی چې تور توت ورته ویلی شي ته ویره بیا د ساده طرف نه د کورم طرف نه. خو لکه د موږ د تیرو میدان چې د کومې اپریشن کم کډوالونه شروع دي دا یو ځل ونه شو چې یو ځل دی، دا بار کیږي او دا اندازه هم نه لګیږي چې دا به کله کلیر کیږي. او بیا د ټولو نه غټه بدقسمتي دا وي چې په جون جولای کې کاډې نه وي، په دسمبر او په جنوري کې لکه ته وسوک سي نو زه ویم چې کدا کیمرمن دغه بارون و ته وخی نو دلته چې دومره تیز بارون دی نو په تیرو کې ووره شروع ده. و د غیر پورا لکه ځلی انتظامیه او د الوکې ام پی ای هغه دا اعلان وکړلو چې بای دوی ورځې به توسه کاډې نه کوو ځکه چې ووره ورېدلې دي پر روډونو باندې ځنې مسالې جوړې نشي. نو رفت اورکزی صاحب د مونږ د علاقې چې کوم عوام دي بالخصوص قبایل دي هغه خوشحالي ونه لیدله. ها بالکل دا تیرا چې دی د دې د حدود چې دی د افغانستان سره ملاويږي، د افغانستان سره د زخخیلو طرف نه دي همدغه شونډې بیا چې کوم لکه راجګال ورته ویلی شي ساړه لګاډه ورته ویلی شي نو د افغانستان سره دو لکه بونډري لګېدلي دي. ها نو دا حکومت دا وایي چې دلته کې ترهګر ګروپونه دي، دا لشکر اسلام نه وایي، حافظ ګل بادر ګروپ وایي، ټي ټي پی وایي. تیرا خلکو سره ما خبرې اترې وشوې هغه دا وایي چې شته خو دي هلته ګشتونه کوي راځي کورونو کې روټېګانې خوري. نو لکه دا تنظیمونه خو هلته شته که نه؟ د تیرو په سیمه په ځمکه باندې وسلوال چې کوم دي د هغو سره باقاعده د حکومت جرګې شوي دي. په هغه جرګه کې د ضلع خیبر د لنډي کوتل د جامرود د بوړې د ملاګوریو شلمونی دغه ټول و راغلي دي ولته کې جرګه شوي دو. په هغه کې بیا د سیاسي پارټو لکه جماعت اسلامي اے ان پی جے یو آئی پیپلز پارټي خیبر یونین او بیا چې کوم دی د پاکستان عوامي انقلابي لیگ نور ډېرې سیاسي پارټو ولا ولته لوړل. خو بدقسمتي دا دو چې مخکې به رفت صاحب کومې جرګې کېدلې که نه د هغې سره به اختیار و. لکه زه به داسې یو مثال هم درکړم چې په کورم ایجنسۍ کې د اهل سنت او د اهل تشیع چې کومه جګړه وه نو هغه د بوړې سره تعلق لرونکی پخوانی وزیر مملکت ملک ورس اپریدي کړې وه. خو څله چې د جرګې سره هم اختیار و د حکومت سره هم اختیار و او چې چا جرګه کوله هغه له هم اختیار ورکړی و. نو و چې دا کم خلک د وسلولو سره جرګې له تلي وي دغه په بلویسور کې د آی جی اف سی سره هم جرګې شوي دي، چیف سیکرټري خیبر پښتونخوا، کمشنر پېښور، وزیریاله خیبر پښتونخوا. نو هغه وایي چې جرګه خو داسې نه وي چې هغه سره اختیار نه وي. صحیح دی. ښه تاسو اوس دا خبره وکړه شعر تاسو یو اشاره وکړه که نه چې دا بار اپریشنونه کېږي خلک کډې کوي. اوس چې دا کم تازه اوس خبره کېږي 25 جنوري پورې به دا خلک کډې کوي بیا به هغه نه پس چې د اپریشن شروع کېږي نو چې کوم اهداف دي حکومت په هغه واخلي که هسې بس یو سترګې پټول دي؟ یاره موږ لکه تاسو له واضحه ووایو چې دا خو وړاندی اپریشن نه دی، اپریشن خو بار کېږي خو چې کم ټیم ورکوي هغه ټیم کم دی ځکه چې په دومره ټیم کې لکه اوس په تیرو کې وورې ورېږي نو چې په هغه کې به څنګه کمیوبي وویني. صحیح دی. او دا چې دا لکه دا خبره هم کېږي که نه اوس خلک دا وایي چې لکه اول نه اعلان وشي چې اپریشن کېږي
نو چې کم ډلې دي ترهګر ګروپونه دي وسلوال دي دا خو به لاړ شي خپل مرکزونو ته هلته به لاړ شي که نه دا یو خبره کېږي بیا حکومت بل طرف ته دا وایي چې نه دې کې بعض علاقې چې دي هغه د حکومت ریټ نه بهر وي نو چې اپریشن وشي نو هغه هلته به ریټ بحال شي چیک پوسټونه به جوړ شي نو څه فایده به داسې وکړي چیک پوسټونه خو رفت سے وسم شته دی او دویمه خبره دا ده چې که حکومت په کمزوی کې اپریشن کوي که نه او د علاقې عوام سره جوړ نه وي عقل هم کمیوبي نشي موندلی دویمه خبره دا اوس خو دې کې جرګه شوي وه جرګې خو منلي وه ورسره که نه هغه خو ورسره ایګري وو نه که نه لکه جرګه خو مو ټوله ووایي چې یو سوله وي یو جرګه وي په جرګه کې مطلب ده چې په مذاکراتو کې حکومت له هم کمیوبي دو عوامو له هم کمیوبي دو چې په کم زوی کې زور استعمالیږي نو ولته خو کمیوبي ډېره کمه وي ها او بل دا چې دا ته خو چونکې خبریال ته په خپله د معاملاتو باندې ډېر نظر ساتې یو طرف ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا وایي چې موږ اپریشن اجازه نه دی ورکړی خو بل طرف ته موږ دا اوس ګوره ایم پی ای عبدالغني د افریدي چې دا مې وکتو دلته کې و او بل طرف ته داسې لګي چې لکه دا ملو دي ورسره د وزیر اعلی چې کله خبره کوي چې یاره موږ ورسره نه یو په دا کې اګري موږ دا اپریشن نه کوو وزیر اعلی تیرول هم لوړلو وزیر اعلی چې کوم دی بوړیل هم روغللو هغه د خپل عوامو سره ویلوړ هم دی خو په علاقه کې چې اپریشن کیږي لکه د دا نه مخکې پخوانی وفاقي وزیر ماحولیات حمید الله جان افریدي چې کوم دی هغه د بوړې ام ان ای و نو همدغو به په ټاکونه او تورونه لګول چې د اپریشن منظوري د حمید الله جان ورکړی و نن چې دو په اقتدار کې دي دوی چې موږ نه دو ورکړی بلکې په صوبایي حکومت چې کله د کور کمانډر په دفتر کې اجلاس وو په هغه کې پخوانی وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم موجوده و ام ان ای اقبال افریدي هم موجوده و عبدالغني هم موجوده و سهیل هم موجوده و نو په علاقه کې چې یو کور کېږي هغه خو ممکنه نه ده چې د اراکین پارلیمنت ورسره نه وي خواښه وشي بل طرف نه دوده وایي چې ډي جی آی اس پي آر پریس کانفرنس یې کوي وایي چېرې که څوک یې مني او که نه مني موږ یې کوو خو ته دومره حده پورې چې په کومه علاقه کې کور کېږي نو هغه د اراکین پارلیمنت نه بغیر کېدی نشي محمد فاروق افریدي صاحب تاسو ډېر مننه تاسو موږ ته وخت راکړ شکریه مننه